بس ټوپک غاړې ته اچولی وي او چکر یې وهي، خو ښځې یې په کارونو مړې کړلې. بالاخره ډوډۍ مو وخوړه. له ډوډۍ وروسته مې شپېلی راواخیسته. ښه خوندوره مې وغږوله. له ښې شېبې غږولو وروسته مې کېښوده. خالد په خندا راته وویل: یاره استاده تا کې خو ډېر کار دی، یو دا کار کم و دا دې هم زده کړ؟ ومې ویل: یاره چې چکر ته ځې نو د ساعتېرۍ لپاره باید مکمل سامان ولري. له دې خبرې سره ټولو وخندل. ماسپښین ناوخته له غره څخه راښکته شو. اوس هم لا ځینې خلک د لرګیو په راماتولو بوخت وو. یوې خواته مې پام شو، یوه ښکلې جینۍ مې ولیده چې له نارینه‌وو څخه یې ښه په تیزۍ تبر واهه. شفیق ته مې مخ کړ. یاره د کلیو خلک د ښځو په قدر نه پوهېږي. که دا زما ښځه وای کراره به په کور کې ناسته وای او هر څه به مې ورته تیار راوړلی. هغه وویل: هغه ښایې؟ ومې ویل: هو هماغه. ویې ویل: ګلالۍ د ملک لور ده، پلار یې په قدر ډېر ښه پو ځکه خو یې په 100 لکه افغانۍ ورکړله. ومې ویل: دا څه وایې، یعنې خرڅه یې کړه؟ هغه وویل: همداسې یې وګڼه، دا خلک دې ته نه ګوري چې د لور راتلونکی به یې څنګه وي، بس یوازې په روپو کې یې سترګې وي. د دې جینۍ د لیدو سره مسکا رایاده شوه. له هغوی مې بښنه وغوښته او لږه فاصله مې ترې واخیسته. موبایل مې له جیبه راویست او د مسکا نمبر مې ډایل کړ. له څو زنګونو تېرېدو وروسته د مسکا نازک غږ راغی: سلام علیکم. وعلیکم سلام، ګرانې څنګه یې؟ بده نه یم، ته څنګه یې؟ کلي کې خوشحاله یې؟ ومې ویل: کلی خو ډېر نور هم ښایسته شوی، مګر ستا بېلتون مې خوري. ویې ویل: له کلي چې هر وخت راغلی مور دې راولېږه، که دا وار یې هم در نه کړم نو ځان وژنم. صبر ولره، خدای به هر څه سم کړي. له یو څه خبرو وروسته مې له مسکا سره مخه ښه وکړه او بیا له خالد دوی سره یو ځای شو. خالد وپوښتل: استاذه چا سره داسې پټ پټ غږېدلې؟ ومې ویل: یو ملګری مې و. په خبرو خبرو کې کلي ته راورسېدو. خالد او شفیق ته مې مخ ور واړاوه. ورته ومې ویل چې مارکیټ ته به لاړ شو. هغوی هم څه ونه ویل او روان شو. مارکیټ ته په رسېدو سره ډېر وبېرېدم. هرې خواته وسلوال ولاړ وو. موږ له یو دوکان څخه شیان راواخیستل چې د کور په لور وخوځېده. یوه وسلوال راباندې غږ کړ: والکانو دلته راشئ. موږ یې خواته ورنږدې شو. سم د واره یې له ما وپوښتل: والکه ته څوک یې؟ ځان مې ور وپېژاند. له یو څو خبرو وروسته یې راسره مجلس شروع کړ. د هغوی خبرو ډېر تاثیر راباندې وکړ. شفیق راته څو ځلې د تلو وویل، خو ما به وویل چې لا وختي دی. ماښام وخت و چې د خالد دوی کور ته لاړو. شپه مو د هغوی کره وکړه او د سهار له چای وروسته بیا د چکر لپاره تیار شو. دا ځل مو پرېکړه وکړه چې په کلیو او پټو به ګرځو. 3 واړه روان شو. په یوه لاره سم شو چې یوه طرف ته یې ویاله وه، په منځ کې یې وړه شان لاره وه او بل طرف ته یې لوی ګړنګ و. زما له وارخطایۍ پښه وښویېده. نږدې و چې له ګړنګه لاندې ولوېږم، خو ژر مې ځان راټینګ کړ. د منظرو په لیدو مې په زړه کې مستي راغله. موبایل مې راواخیست او د کرن خان په خوله ویل شوی غزل مو په ګډه اورېده. د یو کلي تر څنګ تېرېده چې یو زوړ سړي راباندې غږ وکړ. موږ هم ورتاو شو. سړی ډېر په غوسه معلومېده. ویې ویل: تاسو شرم نه لرئ؟ دا خو څه امریکا نه ده چې ته پکې داسې موسیقي اوري. دا د پښتنو وطن دی، د پښتو ټول قوانین به مراعات کوي. په دې وخت کې د سړي زوی چې یو ځوان هلک و